بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې هیله چې راته روغ او جوړ به وي او تل مو د صحت کلي پتن وي. په دې ویډیو کې به زه تاسو ته د مخ د ځوانکو په اړه معلومات درکوم. ځینې ملګري یا ځینې دوستان په مخ باندې دانې راخیږي او ورته ځوانکې وایي چې په ځوانۍ په وخت کې دا دانې راپورته کیږي. کله چې شخص ځوانۍ ته ورسیږي د ځوانۍ یا د ځوانۍ کېدو هورمونونو تاثیر لاندې دوی فعالیت پیل کوي چې دا ادوات خپله یو ماده تولیدوي چې دې مادې ته سیبوم ویل کېږي. دا سیبوم بیا د پوستکي سطحې ته راوځي کله چې پوستکی غوړ ساتي، یعنی کوم کسانو چې پوستکی وچ وي د هغه وچوالي څخه ساتي. بل دا چې دا سیبوم داسې پوستکي ته داسې خاصیت ورکوي او غوړوالی ورکوي. بل دا چې دا سیبوم دا ماده پوستکی د میکروبونو څخه ساتي ځکه دا سیدي فیچ لري چې دا فیچ کې میکروبونه نشي کولی چې پوستکی باندې حمله وکړي او میکروب رامنځته کړي. نو کله چې په کسانو کې ځوانکې رامنځته کیږي، ولې رامنځته کیږي؟ ځکه رامنځته کیږي چې د سیبوم د ادواتو نه یو قنات یو راوتلی کله چې دا سیبوم تولیدوي د غدې څخه پوستکي ته راوځي، پوستکی غوړوي. نو دا قنات د بعضې میکروبونو په واسطه یا د صفایۍ نه مراعات کولو په واسطه یا د کوم بل لامل په واسطه هغه پوستکي ته ننوځي، هغه قنات بندوي. کله چې قنات بند کړو دلته سیبوم په ماده تولیدېږي. چې ماده تولید شي هغه قنات بندېږي، سیبوم دننه پاتې کېږي. کله چې ننه پاتې شوه خړه ماده ده سیبوم، نو هلته دانه راپورته کېږي، نو پوستکي ته غوړ نه راوځي، نو دلته ځوانکه راپیدا شي یا د ځوانۍ د وخت دانې را پیدا کېږي. یعنې کوم کسان چې زیاته صفایي نه مراعات کوي په دوی کې دا دانې راپورته کېږي ځوانۍ کې. دا اکثره ځوانانو کې رامنځته کېږي، په ځینو کسانو کې خو بیا نه رامنځته کېږي او په ځینو کې رامنځته کېږي. خو چې ډېره صفایي څوک کوي د هغه کې دا دانې نه رامنځته کېږي، هغه د قنات د باندېدو په اساس دا ادوات رامنځته کېږي. نو زه به یو تاسو ته درملنه وښیم چې د درملنې په واسطه تاسو کولی شئ د ځان پوستکي ته صفایي ورکړئ تر څو قنات بند نه شي. په دې ویډیو کې به زه تاسو ته هغه درملنه وښیم د قنات د بندېدو څخه مخنیوی کوي او تر څو تاسو کې ځوانکې رامنځته نه شي یا چا کې ځوانکې رامنځته شوي وي د هغې علاج وشي. ویډیو تر پایه وګورئ. مخکې له دې چې ویډیو پیل کړو، که تر اوسه مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب، زموږ چینل سبسکرایب کړئ او د څنګ کې بل بټن ووهئ، تر ویډیو لایک کړئ او د ځوانکو په اړه معلومات ترلاسه کړئ. تاسو دې شیانو ته ضرورت لرئ: یو ګلیسرین او بل لیمو. لیمو باید په دومره اندازه، څومره اندازه دا ګلیسرین دا بوتل تاسو ګورئ تر دې ځایه پورې ډک دی، په دومره اندازه باید د دې په نیمایي برخه لیمو څخه تاسو اوبه وباسئ، هغه باید د دې سره ګډ کړئ. او زه غواړم د دې سره لیمو ګډ کړم. د بوتل سر خلاصومه، نو په دې کې دې ته لیمو اوبه ورباسم. کله چې د دې لیمو څخه اوبه وباسئ، نو زه د لیمو څخه اوبه وباسم. تاسو په لومړی ځل د لیمو څخه په دې طریقه اوبه وباسئ، کوم لیمو چې کوم ځانګړې اوبه لري دا به ترې وباسئ. نو تاسو ګورئ چې د لیمو څخه ما کوم اوبه او جوس مې تر وایسته. نو بل دا چې ګلیسرین تاسو ګورئ، زه د دې اوبو په اندازه چې څومره اوبه د ګلیسرین دې سره شریکوم ګډوم. نو یا همداسې وکړئ چې دا اوبه د دې بوتل ته ور واچوئ. کله مو چې دې بوتل ته واچولې، بیا په دې کې میکس کړئ، ښې میکس کړئ. یعنې څومره اندازه چې ګلیسرین په هماغه اندازه د لیمو اوبه سره لیمو اوبه چې دي هغه د دې سره یو ځای کړئ. بیا د دې سره وتړئ، بیا ښه وخوځوئ. چې کله د لیمو اوبه او ګلیسرین ښه سره میکس شي، تاسو اوس ګورئ په دې کې د لیمو اوبه چې لاندې ښکته لاړئ. نو په همدې طریقه چې څومره د لیمو اوبه ورسره زیاتې وي، یعنې دومره اندازه چې اوس زموږ ګلیسرین و، په همدومره اندازه دې څخه دومره ګلیسرین کم کړئ او په همدومره اندازه د دې سره لیمو اوبه ګډ کړئ. نو دا به ډېر ښه رزلټ، ښه نتیجه ولري. یعنې که چیرې ستاسو پوستکی وچ وي یا پکې کوم زیږوالی موجود وي یا په اصطلاح جینګړ وي، نو دې په واسطه تاسو خپل پوستکی نرم کولی شئ. یعنې ستاسو پوستکی به یو نرم او پوست پوستکی وي، داسې پوستکی به وي چې ډېر تر او تازه به معلومیږي. که چیرې یو څه وخت په همدې طریقه دوام ورکوئ، نو دغه طریقه تاسو د شپې په دې غوړوئ او د ورځې په صابون مینځئ. انشاءالله تر څه وخته پورې دوام ورکوئ، ستاسو یو صاف او ښایسته پوست به ولرئ. نو دا ویډیو مې د تاسو لپاره جوړه کړه په دې هیله چې خوښه مو شي. که چیرې مو خوښه شي لایک یې کړئ او د نورو پښتنو ملګرو سره هم شیر کړئ. د ویډیو کتلو څخه